سلامونه نیکی هیلې او احترامات. د عبید ملنګ دغه انتخاب غزلې دي. لومبی غزل دی وایي دا وسوسې مې مدام زړه له راتلې، دا وسوسې مې مدام زړه له راتلې چې ته زما په ژوند کې څه له راتلې، چې به په تا څه تبصره کېدله، چې به په تا څه تبصره کېدله، یکدم به اوښکې مې باڼه له راتلې. مرګه نو زه خو ژوند وجلی یمه، مرګه نو زه خو ژوند وجلی یمه، مرګه نو ولې ما سپېره له راتلې. چې دوه میندې یو کولی نه شو، چې دوه میندې یو کولی نه شو، نو محبته بېلتانه له راتلې. و ملنګه زه یوازې ګرمه نه وم، ملنګه زه یوازې ګرمه نه وم، ملنګه ته چې زموږ وره له راتلې. بل غزل دی وایي هر یو ښکلی لکه بوت د سومنات شي، هر یو ښکلی لکه بوت د سومنات شي، چې جانان یې کړم نو مینه پکې قات شي. د حساس ضمیر خاوند یمه صاحبه، د حساس ضمیر خاوند یمه صاحبه، په وړه وړه خبره مې زړه مات شي. مونږ بېوسه یو د مینې کمی نشته، مونږ بېوسه یو د مینې کمی نشته، دا زمونږ قسمتونه دې میرات شي. چې مین شي نو د لا د باده وځي، چې مین شي نو د لا د باده وځي، د چینار په شان سړی وي خرامات شي. او د دنیا د چارو لاس کله وکاږي، د دنیا د چارو لاس کله وکاږي، چې د ښې بدې نه وځي د جومات شي. او ستا د حسن په موضوع چې لیکل کومه، ستا د حسن په موضوع چې لیکل کومه، کنایې شي، توضیحات شي، تشبیهات شي. او عبید جانه چې د قام د غم خلاص شي، عبید جانه چې د قام د غم خلاص شي، او بیا ژوند ته را جوړېږي نو وفات شي.